یو مفتی د طالبانو یو قاضي ده. د مفتی او د قاضي په مابین کې فرق سته او که نه مفتی او قاضي دوی دواړه تی دي په یو اعتبار سره د دوی فرق نشته ده، ځکه مفتی ته دام اخبار د حکم شرعي کوي او قاضیم ته دام اخبار د حکم شرعي کوي. کوم حکم شرعي چې په کتاب کې لیکلی ده مفتیم اخبار د حکم شرعي کوي، قاضیم اخبار دی چا کوي د حکم شرعي کوي، دواړه اخبار د حکم شرعي کوي. اوس خبره دلته دا ده نو په دغه لحاظ باندې د دواړو څوک نشته ده، فرق نشته ده. قاضیم اخبار د حکم شرعي کوي، مفتیم اخبار د حکم شرعي کوي، په دې لحاظ فرق نشته ده. اما په دغه لحاظ فرق ده چې مفتی ته ده د دې حکم غیر لازم ده او د چا حکم د قاضي حکم ته د طالبانو ورونو دا حکم څوک ده دا لازم ده. مفتی ته کله یو مسئله فتوا وکړله په خلکو باندې لازم نه ده چې دا حکم به یې مني، او د قاضي چې کومه فیصله وکړله په مدعا هغه په مقضا علیه باندې هغه په ده لازمه ده چې هغه به مني. نو د دې دواړو په مابین کې دا څوک ده. بل فرق دا ده چې حکم د قاضي خاص وي، حکم د مفتی عام وي، ټول ملت ته حکم وي. خبر باندې پوه شولی یا؟ نو د مفتی وظیفه طالبانو درنده وظیفه ده. بل دا ده که مفتی قضا خطا سی، که مفتی سهو سی، نو تاوان یې چا در طالبانو ورونو ټول نه. که مفتی خطا سی نو ګناه یې ډیره ده، ځکه ډیر انسانان د په خطا کې واچول. او که مفتی که قاضي خطا تی نو ګناه یې لږ ده، ځکه یو سړي ته یې څوک رسولی ده، تاوان یې رسولی ده. نو د مفتی بار دروند ده، ځکه دغه خبره چې خلک اوري ډېرو انسانانو ته رسیږي، او د قاضي خبر ته ده هغه چا ته رسیږي اته نه همغه چا باندې چې فیصله کړي همغه ته رسیږي. نو په دې نو د قاضي حکم ملزم، د مفتی حکم غیر ملزم. که مفتی خطا تی ګناه یې ډېره ده، که قاضي خطا تی ګناه یې لږ ده. دغه خبر علامه ابن القیم رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، اعلام الموقعین عن رب العالمین. ډېر ښه کتاب د طالبانو ورونو حنبلي تیر سوی، علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد ده، او په اصول فقه د حنبلیانو کې تقریبا دا کتاب جوړ ده. دغسې علمي کتاب د طالبانو ورونو په دې ټولنه کې مو بعضې انسانان له کتابونو نه منع کوي، وایي مې ګوریا الله اوس خو یې مه ګورې، اوس خو طالبان یې چې علما صحیح کتابونو کې اعلام الموقعین کېږدئ، لکه ما سره چې 2 نسخې د دې کتاب لرمه، وی ګورئ تحقیق وکئ. خیر د انسانان علما چې دنیا کې تیر سوي دي، لکه په دې طالب ځان ته طبیعت ته لري، ځان ته طبیعت ته لري. علماو په علمي میدانونو کې ځان ته تحقیقونه دي، نو هر تحقیق د علماو وګورئ په کمال در کې راځي. دا طالبانو ورونو مثلا دا دواړه د هدایې شارحان دي، دا یو څه وایي دا بل څه وایي، بل شارحان دي. نو کله چې ته د ټولو علماو خبرې واوري بیا ته تحقیق ته رسېږې. دا طالبانو د بیضاوي یو شارح د دی بل شارح ده، د ده خبر ته واوري، د ده خبر ته واوري، بیا تحقیق ته رسېږي. هلته درته وایم نو الله دې مونږ څوک وګرځوي، محققین دي الله مونږ وګرځوي. طالبانو ورونو یو څه وخت کې ملیانو ځکه د دما لاره چې ده دا نسبت طالبانو داسې لږ بېله لاره ده، د تحقیق په لحاظ را بېله ده. نو ملیانو به ډېرې چغې راوهلې، ویلې به دی کله کله دی هغه په کتابونو باندې حوالې ورکوي. څه ورته وایي ایمون د مذهب نه وي. را تاسې ته یې طالبانو په سرداب کې مقلدین یې که غیر مقلدین، تاسې نه پوښتنه کوم په څه شي کې تاسې طالبانو په هر څه کې مقلدین یې دي، تاسې په مذهب په سرداب کې یې، تاسې طالبانو ته نه په فروع کې مقلدین یې او په عقایدو کې مقلدین یې، په تاریخ کې مقلدین یې. تاریخ کې تاسې تقلید کوئ، د تاریخ کتابونو نمونه مو اورېدلي؟ دا هم نه دي اورېدلي. یعنې مقلدین سوی همدا نه باندې سوی یا نه مونږ طالبانو تقلید سو. ګوره تاریخ کتابونو نمونه مونږ په تاریخ کې ګورئ مقلدین نه یو نه. نحوه کې مقلدین یې که غیر مقلدین یې، که نحوه کې د چا په مذهب یې، هېڅ چا په مذهب هم نه یو، د تحقیق په مذهب یې، کوم چې تحقیق یې همغه و. که دغه ته طالبانو ورونو کاپیا له چا نه راخیستل سوې؟ له مفصل نه. مفصل د معتزلي کتابو که د سني د معتزلي کتابو، کاپیا د مالکي کتاب ده که د حنفي، هدایت النحو د مالکي کتاب ده،
حمید نحوی مولا مالکی ده عمدت راځه پسې حلو مجرن. نو طالبان ورونو موږ په نحو کې مقلدین نه یو، موږ په تاریخ کې مقلدین نه یو، موږ په لغتو کې مقلدین نه یو، موږ په بلاغت او فصاحت کې مقلدین نه یو، او موږ په تاریخ کې مقلدین نه یو. موږ طالبانو په شرح کې په شروحاتو کې په تفسیر کې موږ مقلدین نه یو، چې په تفسیر کې به موږ کم تفسیر وایو. احنافو بیا جلالین ولی وای شافعی ده، یا بیضاوی ولی وای شافعی ده. نو ګوګانو موږ په ټولو علومو کې څوک نه یو، دا نه په چا کې مقلدین یو. نو دا اوس چې ما کتابخانه کې کتابونه ایکي، نو دی وایي چې دی ولې هره ورځ په شافعیانو حوالې ورکوي په تفسیر کې. نو دی خو حنفي ده که نه، نو موږ خو په تفسیر کې مقلدین نه یو که نه. لالاو ولې ته به نه وهلی، خو دا په سرداب کې پروته، اوس به له سرداب نه راباسې کرا کرا. د هدایه کې څوک یم طالبانو؟ مقلد یم، ځکه فروع دي، ځکه مې د حنفیت کتابونه دواړه درته راوړي. زه په تفسیر کې څوک یم طالبانو ورونو؟ غیر مقلد یم طالبانو ورونو. په خبر خو مې پوهېږئ، الله مو پوهی که. نو خبره چی شي که و ما نه چېرته لاړه؟ قاضي مفتی کې طالبانو ورونو دا رښتیا اعلام الموقعین ښې خبره وه. اعلام الموقعین هغه حنبلي عالم تېر سوی، ډېر ښه کتاب د طالبانو، ډېرې خوندورې خبرې پکې دي. د قاضي او د مفتی په مابین کې فرق ده. نو دا فرق د لغاتو پورې تړاو لري طالبانو، چې ته لغاتو یې تړاو ودرلودې نو که ته اعلام الموقعین نه نقل وکړې پروا نه کړي. ما سره کتابخانه کې طالبانو هغه هم شته، څه ورته وایي انجیب شته ما سره طالبانو. نو ته به وایې چې نړۍ سوي نو زه د هر کتاب په کتابخانه کې لرم، د هر چا کتاب له ما سره شته، ځکه زه د علمي تحقیق حق لرم چې ویې کړم. کله انجیل راخلم دغه نه یو خبره چې دا خبره رښتیا شته پکې که نه شته، نو دا تحقیق د طالبانو الله پاک محققین وګرځوه.